کسان شاته مینس کې کړه زنانه شاته یو غونډۍ و زنانه هم جهاد ته بولي هغه شاته یو غونډۍ و هغه په دې غونډۍ باندې یو څو کسه محافظین ورته ودرول هغه په دې غونډۍ کې محفوظ وساتل چې څلور کسان رااله ابو عبیده درې صفونه تیار کړو خالد بن ولید صاحب راغی ورته ابو عبیده درې صفونه دی ولې تیار کړی وای هغه شپې ته زره دي موږ دوه ډیر زره یو قرآن دا وضاحت کوي چې دوه کافر نه به یو مسلمان نه تختی پس شپې ته زره موږ دومره ټول به جنګ ته وځو هغه ورته وی چې ابو عبیده امیر یې مخالفت دی نه کوم لیکن جنګونه ما ډېر کړي زه یو مشوره رایې لرم پیش کوم یې که منې ډېره به ښایي درته وایي څه وایي ته چې دا شپېته زره کسانو مقابلې ته دا دوه دېرش زره ټول وباسئ تر ماښامه به موږ وجنګېږو دا شپېته زره به ټول کوتره کو ختم به یې کړو ولې سبا ته خو موږ جنګ نه شو کولی ستړي به یو هغې 10 لاکه دمه فوج پروت دی د هغې مقابله به څوک کوي زمونږ ډېر غیرتناک یو سبا هم تر ماښامه وجنګېږو هغه به 2 لاکه فوج راوباسي په درېیمه ورځ 2 لاکه هغه نور راوباسي بیا به څوک جنګېږي موږ ډېر تکړه یو په درېیمه ورځ به مو جنګېږو خیر دی شپه ورځ به په ځان وکړو ولې څلورمه ورځ هغه 2 لاکه نور راوباسي بیا څوک جنګېږي ابو عبیده پوه شو چې واقعا دې کې څه خبره ده څه چلو کم وای زما رایه که منې نو زه به اوس د دې شپېتو زرو کسانو کافرانو مقابله په 150 صحابو باندې کوم خالد بن ولید دیغه دا نومې چې یادېږي داسې نه دی زه به 150 کسانو باندې د شپېتو زرو مقابله کوم هغه ورته وایي چې عمر صاحب خط را لېږلی او په خط کې دا لیکلي دي چې زما صحابه بې ځایه ګورې هلاک نه کوي ته خو دا صحابه بې ځایه هلاکې خالد بن ولید ورته وایي که زه صحابه هلاکوم ځان به مخکې هلاکوم موږ 150 والا به ټول شهیدان شو لیکن شاته 10 لاکه لښکر کې به شکست ګډ شي اب وایي چې دا سره کم خلک دي په 150 کسانو 15000 کسانو ته شکست ورکړی وای نه داسې خو نشي کېدی ابو سفیان پاڅېده ورته وایي خالد بن ولید ستا جذبه ډېره زیاته ده بیا داسې وکړه چې د 1000 کسو مقابله کې خو چې یو صحابي برابر شي که نه نو 80 کسه تاسې شي هغې به 80,000 شي وایي زما رایه خو 150 کسان دي خو تاسې داسې وایي زه 80 کسان به وباسم آواز یې وکړه دورار ابن عزور دې پاسېږي یاره دا دورار ابن عزور داسې یو صحابي دی چې د شام نیول یقین په خدای وکړي چې خالد بن ولید او دا دورار ابن عزور په یوازې ځان نیولي دي دورار ابن عزور هغه سړی دی چې په یوازې تا ځان باندې د شپېتو پهلوانانو مقابلې ته وتی و هغې 80 راوتي وو بیا 80 مقابلې ته ووته 18 پکې مردار کړه او دا 12 نه وتښتېده بېرته ډېر لوی پهلوان او دومره محض یقین د ابراهیم علیه السلام غوندې یقین یو چې دی به کله جنګ ته وطنو خلک زغرې اغوندي جنګي ټوپۍ په سرۍ ده به کمیس ویستو میدان ته به ووته وایي چې د کافر په زړه کې دا چرته رانه شي چې ګینې دورار ابن عزور به چېرته زغر اغوستي د کمیس لاندې پټه چې په ما زړور را شي زه چې په اوسپنه باندې یقین کوم وایي ولې په خدای یقین نه کوم بیا به جنګ ته وته داسې یقین یې لرلو او د واقعي اوږدې دي خو دا تقریبا 4 کرتې بندي شوی دی یو ځل داسې بندي و چې هرقل بادشاه ته لاس تړلی بوتلل شو او بیا ور باندې 180 کسانو په یو ځای د تورو ګزارونه وکړه او 180 تورې ولګېده لیکن بیا هم زخمي پاتې و بیا په جیل کې پروت و زخمونه خدای جوړ کړه انطاکیه خدای فتح کړه بیا راخلاص شو ډېر یو عجیب سړی دی دورار ابن عزور نامه ده په دغه وخت کې د خور هم ځان سره جنګ ته راوستې وه د هغې نامه خولته ابن عزور وه خولته ابن عزور نو خور هم دومره غیرتناکه وه چې دا یو ځل بندۍ شوه چې کله بندۍ شه کافرانو نیولې وه کافر که کافر مو غیرت ورکې ډېر و هغې به په ښځو باندې گزار نه کو نو دلته په منځ کې د ښځو جهاد شروع که او په کوتک باندې 9 کسان کافران مردار کړ دی خولته ابن عزور 9 کسان بیا ورپسې د ورور او خالد بن ولید راورسېد هغې خلاصې کړې نو دورار ابن عزور پاسېد د ابوبکر صدیق صاحب زوی عبدالرحمن ابن ابي بکر پاسېد اکرمه ابن ابي جهل ابو جهل زوی و ایمان راوړی ډېر کلک مجاهد و په دې ځای کې بیا شهید شوی دی هغه هم پاسېد خیر هغه تاریخ متعدد نومونه راخستې 80 کسان تیار شو چې کله مقابلې ته ووته سبایي جنګ شروع شو خو خالد بن ولید صحابو ته وایي که موږ ټول شهیدان شو زموږ مدد ته به څوک نه راځئ بس صرف سیل کوئ تاسو 3 میله کې د کافرو فوج پروت دی 10 لاکه 3 میله کې صحابه کرام 2,000 پراته دي دا 80 کسان 1.5 میل ته ورغله هغې هم چې دی نو 80,000 کسان 1.5 میل ته راغله 1.5 میل منځ کې جنګ ونه ختم تر مازدیګر ټیمه پورې دا 80 کسانو د 80,000 فوج مقابله وکړه لیکن د مازدیګره پورې چې دی نو دا مسلمانان په دې کافرو کې وردن نشو خو یو مسلمان بخکارېده
ولی چې اس ته به داسې لرې دوره ورکړه او بیا به په صفونو وردن نه شو، نو مسلمانانو به وي چې زه دا یو خو ژوندی دی هغه ښکاره شو. خو چې د مازدیګر ټیم شو نو بالکلیه مسلمانان د کافرو په صف کې ورک شو. ابو عبیده صاحب لښکر ته امر وکړ چې بس تیار شئ، زما صحابه ټول شهیدان شوي یا بندیان شوي دي، ورځئ پې. ابو سفیان ورته وایي چې نه، خالد بن ولید امر کړی دی چې تر څو موږ خبر نه وي راغلی تاسې